سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وئ. دوستانو نن درته د نرسنګ په اړه معلومات درکوم چې څنګه کولی شو د نرسنګ په برخه کې لیرای او سپېلنوم وکړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یو نرس یا نرسې وظیفه دا وي چې مریض ته سیروم ولګوي، پشکارۍ ورکړي او له مریض له حاله ځان خبر کړي. همدارنګه د مریض په اړه باندې ډاکټر ته معلومات ورکړي د مریض حالت څنګه ده. په دې ویډیو کې په دې درته غږېږم چې څنګه کولی شو د نرسنګ په برخه کې زده کړې پیل کړو، کاري ساحه یې څنګه ده، معاش یې څنګه ده او د لیرې په جریان کې څومره پیسې راکوي. اول راځم دوستانو په دې غږېږم چې د نرسنګ په برخه کې لیره کول کوم ډول دي، له کوم ځای نه کولی شو پیل کړو. دوستانو د نرسنګ په برخه کې 2 کلنه لیره هم شته او 3 کلنه لیره هم شته. 2 کلنه لیره چې کله یو کس د نرسنګ په برخه کې 2 کلنه لیره وکړي هغه ته ABA اسناد ورکوي او د 2 کلنې لیرې لپاره باید B1 ولرئ. په هر کانتون کې که اوسئ هره ژبه وي د هغې حد اقل B1 سطح پورې مو ژبه زده وي او پرکتیکوم ته ضرورت نه لري. چې کله تاسو د یوې ژبې B1 سطح پورې زده کړې کړې وي کولی شئ 2 کلنه لیره د نرسنګ په برخه کې په اسانۍ سره پیدا کوي. دویم ډول چې ده هغه 3 کلنه لیره ده چې کله یو کس د نرسنګ په برخه کې 3 کلنه لیره وکړي هغه ته بیا AFZ اسناد ورکوي چې هغو اشخاصو ته که چیرې هغه نر وي هغه ته بیا فخمن gesundheit وایي او که چیرې ښځه وي فخفرau gesundheit ورته وایي. د 3 کلنې لیرې لپاره حد اقل باید B1 ولرئ. که په هر کانتون کې اوسیږئ یا بیا وایم د همغه کانتون ژبه مو باید حد اقل تر B1 سطح پورې زده وي. خو دا حد اقل ده، که مو ډېره زده وي بیخي ښه خبره ده. همدارنګه د 3 کلنې لیرې لپاره تاسو نه پرکتیکوم 100% کې نه غواړي، خو که چیرې مو پرکتیکوم کړی وي 3 میاشتې یا 6 میاشتې مو د نرسنګ په برخه کې پرکتیکوم کړی وي ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې بیا د 3 کلنې لیرې لپاره اپلای وکړئ او په اسانۍ سره کولی شئ 3 کلنه لیره وکړئ. جبري نه ده، 100% کې پرکتیکوم نه ده، خو چې ولرئ پرکتیکوم ښه ده. همدارنګه دوستانو باید یادونه وکړم چې ژبه مو څومره ښه زده وي هغومره ښه ده، ځکه چې تاسو د 3 کلنې لیرې په جریان کې په هفته 5 ورځو کې 2 ورځې تیوري درس وایي او 3 ورځې عملي کار کوئ یا عملي زده کړه کوئ. نو ښه خبره دا ده چې تاسو ژبه څومره ښه زده وي هغومره ښه ده، ځکه تاسو به د استاد په خبره باندې پوهېږئ نو زده کړې به مو یوه نتیجه ورکړي. دریم ډول زده کړې کول دوستانو د نرسنګ په برخه کې هغه HF دی، höhere Fachschule. په دې برخې لپاره تاسو باید حد اقل B1 ولرئ، خو په B1 سره په اسانۍ سره نشئ کولی تاسو زده کړې وکړئ، خو ناممکنه نه ده. هغه ځکه چې کله تاسو کوم شرکت سره چې لیره کوئ یا کوم ځای کې چې لیره کوئ هغوی ته دا قناعت ورکړئ چې زه کولی شم زده کړې پیل کړم او پیل کولی شئ. په دې برخه کې بیا زده کړې کول چې دي 4 کاله دي. څو کاله؟ 4 کاله. 1 کال پرکتیکوم ده او 3 کاله چې ده بیا نور زده کړې کول دي. چې وروسته له دغه 4 کالو نه چې 1 کال پرکتیکوم شو او 3 کاله نور زده کړې شولې، وروسته له دې نه تاسو کولی شئ پوهنتون ته ولاړ شئ، هلته ماسټري وکړئ او PhD وکړئ، همداسې مخته ولاړ شئ. دا دریم ډول چې ده د HF höhere Fachschule. د دې خوبي دا ده چې دا له AFZ نه یو څه سویه جګه ده او د پوهنتون نه یو څه سویه ټیټه ده، د دواړو ترمنځ ده. نو که چیرې یو کس په HF اسناد ولري نو هغه کولی شي په ډېرې اسانۍ سره خپله ماسټري وکړي
او نور درسونه ووایي. خو د دې لپاره مو باید ژبه ښه زده وي، بېڅوای پورې مو ژبه زده وي او حتما باید 1 کال پرکتیکوم وکړئ. او دې کسانو ته هغه کس چېرې یو کس نر وي او د برخه کې زده کړې کړې وي دې ته Pflege Fachmann Gesundheit وایي، او که چېرې ښځه وي بیا ورته Pflege Fachfrau Gesundheit وایي. دا دوستانو هغه 3 ډوله چې تاسو کولی شئ پکې لیره وکړئ چې اول ډول یې 2 کلنه ده چې EBA اسناد درکوي، دویم ډول یې 3 کلنه لیره ده چې EFZ اسناد درکوي، او دریم ډول یې چې ده هغه بیا HF ده چې تاسو کولی شئ 4 کاله پکې زده کړې وکړئ، وروسته له هغه نه ماسټري وکړئ، دکتورا وکړئ، همداسې مخته پکې ولاړ شئ. باید یادونه وکړم دوستانو هغه دا چې د نرسنګ په برخه کې زده کړې کول یوه خوبي یا ښه توب یې دا ده چې مخه یې خلاصه ده. بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې زده کړې وکړي نشي کولی نورې زده کړې پکې وکړي، خو نرسنګ داسې نه ده. د نرسنګ په برخه کې چې کله تاسو له 2 کلنې نه شروع وکړئ، 2 کلنې لیرې نه یا له 3 کلنې نه هر ځای نه چې شروع کړئ، تاسو کولی شئ پکې وایتربیلډونګ وکړئ، نورې زده کړې پکې وکړئ، ماسټري پکې وکړئ، پي ایچ ډي پکې وکړئ، او بالاخره دومره زده کړې پکې وکړئ چې تاسو په حیث د ډاکټر کار وکړئ. دا یو خوبي ده د نرسنګ چې بعضې مسلکونه دا نه لري، یعنې نشي کولی بعضې مسلکونو کې سړی نورې زده کړې وکړي. اوس راځم دوستانو د کاري ساحې په اړه باندې درته خبرې کوم. هغه کسان چې 2 کلنه لیره یې د نرسنګ په برخه کې کړې وي هغوی باید په التراساوند کې کار وکړي. د هغوی وظیفه به د مریضانو کتل وي، فشار کتل به وي، حتی بعضې وخت به د مریضانو پاکول وي، د هغوی مینځل به وي، دا کارونه به کوي. او کله چې څوک 3 کلنې زده کړې پکې کړې وي د نرسنګ برخه کې هغه کولی شي په شفاخانه کې کار وکړي. او دا زیاتره دوستانو په تاسو پورې اړه لري چې تاسو څومره وړتیا لرئ یا څومره قابلیت لرئ یا څومره پوهېږئ چې کومه برخه کې کار وکړئ. خو چې چا په صحیح معنا باندې زده کړې کړې وي هغه کولی شي په شفاخانه کې کار وکړي، او کار باید تقریبا دومره سخت نه وي نسبت التراساوند ته. التراساوند هغه زاړه خلک چې پرې اوسي هلته کار کول سخت یا اسانه نه دي، ځکه هغوی به مینځي، هغوی به پاکوي، نو اسانه کار نه ده. یا به د بعضې معیوبین چې دي یا نور مریضان دي د هغوی سره کار کول بیا اسانه نه دي. خو چې کله چا 3 کلنه لیره کړې وي او په صحیح معنا باندې یې کړې وي کولی شي هغه شفاخانه کې کار وکړي چې هلته بیا دومره ستونزې مشکلات نه وي. اوس راځم دوستانو په دې غږېږم چې د لیرې په جریان کې څومره معاش ورکوي. د لیرې په جریان کې دوستانو په لومړي کال کې د میاشتې له 700 نیولې تر 900 روپۍ پورې ورکوي، دویم کال کې له 900 نیولې تر 1100 پورې ورکوي، او په دریم کال کې د میاشتې له 1000 نیولې تر 1500 1100 پورې ورکوي. دا دوستانو نسبت هر کانتون ته او هر شرکت ته فرق کوي. بعضې شرکتونه دې کمې پیسې ورکوي، بعضې کانتونونه دې زیاتې پیسې ورکوي، او دا پیسې علاوه د هغو پیسو دي چې تاسو ته سوسیال درکوي. مخکې دوستانو چې سوسیال په کوم ډول باندې حمایت کولی په همېغه ډول مو د لیرې په جریان کې حمایت کوي. دا پیسې تاسو ته شرکت درکوي او دا ستاسو جیب خرچي ده. دا نسبت هر کانتون او هر ولایت او هر شرکت ته فرق کوي. اوس راځم دوستانو په دې باندې غږېږم چې څنګه ده کاري ساحه په آینده کې څنګه ده، یعنې راتلونکی څنګه ده او څومره معاش به ترلاسه کولی. دوستانو کاري ساحه یې ډېره پراخه ده. دا اوس که تاسو سرچ وکړئ په هر ولایت کې په لسهاوو کسانو ته ضرورت ده چې په دې برخه کې زده کړې کړې وي. نو که چا زده کړې کړې وي کولی شي په ډېره اسانۍ سره کار او وظیفه پیدا کړي. او معاش هم دوستانو ښه معاش ده، تقریبا له 4500 5000 نه شروع کېږي تر 8000 9000 پورې. دا نسبت په شخص پورې اړه لري چې شخص څومره فعاله ده، څومره تکړه ده، څومره کاري تجربه لري، څومره وایتربیلډونګ لري. نو که څومره د ده کاري تجربه زیاته وي، نورې زده کړې په دې برخه کې زیاتې کړې وي، وایتربیلډونګ یې کړی وي، هغومره یې معاش هم زیاتېږي او بستې کاري هم زیاتېږي. باید یادونه وکړم دوستانو چې په دې برخه کې زده کړې کول
اسانه هم نه دي او اسانه هم دي. اسانه ځکه نه دي چې دا په د طب یوه برخه ده، یو څه سټرس به ولري او بعضې وخت به تاسو په مختلفو وختونو کې کار کوئ او همدارنګه له مریض سره کار کول دا اسانه نه ده. زیاتره کسان نشي کولی له مریضانو سره کار وکړي، له هغوی سره کښېني، هغوی سره خبرې وکړي، هغوی ته دوا ورکړي. نو دا اسانه هم نه ده. او اسانه بیا ځکه ده چې دومره جسمن به تاسو نه وئ ستړي، روحاً به یو څه ستړي وئ، او چې کله تاسو په مرور د زمان سره بلد شئ، تجربه مو زیاته شي او وایټل بیلډینګ پکې زیات وکړئ، تاسو بیا کولی شئ بست کاري مو هم ښه کېږي، یعنې د چا غږ به زیات نه وي درپسې، او همدارنګه معاش مو هم ښه کېږي. او زما درته دا مشوره دوستانو، ما چې کومو کسانو سره چې دې برخه کې زده کړې کړي دي، هغوی سره مې خبرې کړي دي، هغوی له خپل کار نه زیات خوشحاله دي. نو ډېر ښه کار ده، پاک کار ده او معاش یې ښه ده، آینده یې هم ښه ده. او تاسو کولی شئ چې کله وایټل بیلډینګ کې وکړئ په حیث ډاکټر هم کار وکړئ. نو که چېرې وخت لرئ او وس لرئ او حوصله یې لرئ، حتما په دې برخه کې زده کړې وکړئ. یوه خبره باید وکړم دوستانو، دغه اسانه کارونه او اسانه لیره کول، اسانه تعلیم و تحصیل کول یا په اسانۍ کې پرمختګ کول، دا هر څوک کولی شي. خو تکړه سړی هغه څوک دی چې هغه ستونزو مشکلاتو سره سره په سختیو کې هغه کارونه چې هغه اسانه نه دي هغه وکړي. نو حتما که تاسو اراده وکړئ او له زړه نه وغواړئ، نو حتما به یو ورځ له خیره سره په دې برخه کې زده کړې بشپړوئ. نو انسان ته الله تعالی ډېر قدرت ورکړی ده، نو هېڅ شی هم ناممکن نه دی چې کله یو کس وغواړي هر څه کولی شي ویې کړي. دا وه د نرسنګ په اړه باندې ویډیو. که چېرې مو کومه پوښتنه، سوال، انتقاد یا پیشنهاد درلوده، کولی شئ د کمنټ له لارې راسره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، د الله امان.